نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم یو ځل وفرمیل انا وکافل الیتیم فی الجنة هکذا. نبی علیه الصلاة والسلام وفرمیل او خپل دوو ګوتو مبارکو سره اشاره وکړه چې زه او د یتیم کفالت کوونکی په جنت کې دا شان یو، یعنی دومره به نږدې یو. نو د یتیم کفالت، د یتیم پرورش دا ډېر لوی د ثواب کار دی او ډېر محبوب کار دی. الله جل جلاله ته دا عمل ډېر خوښ دی. او په قرآن پاک کې الله سبحانه وتعالی فرمایي فاما الیتیم فلا تقهر. پس چې کوم یتیم دی، یتیم ماشوم دی، هغه باندې سختی مه کوه. نو یتیمان که د چا په کور کې، د چا په خاندان کې یتیمان وي، هغې سره د ښه سلوک کوي، په هغې د سختي مه کوي. د هغې اموال دې په ناحقه طریقې سره مه خوري. بل آیات کریمه کې الله جل جلاله فرمایلی دي چې ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونهم نارا. چې کم خلک د یتیمانو اموال په ناحقې طریقې سره خوري، دوی بېشکه په خپلو ګېډو کې اور اچوي. دومره سخت وعید راغلی دی د یتیم مال هغه په ناحقه طریقې سره حاصلولو باندې. نو موږ له پکار دي چې موږ د یتیمانو سره ښه سلوک وکړو، ښه اخلاق ورسره استعمال کړو، هغې باندې سختي ونه کړو او د هغې اموال په ناحقه طریقې سره په ظلم سره ونه خورو، بلکې د هغې حفاظت وکړو او چې کله هغوی عاقلان بالغان شي بیا یې هغې ته حواله کړو. او دا عمل دا ډېر لوی اجر والا عمل دی او په دې عمل باندې الله پاک راضي کېږي.